بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، بیا هم ذاکره بارکزی د ریاضي مضمون د دویم ټولګي دوم لوست سره د کتاب 12مې پاڼې او 14مې جلسې سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، موږ راورسېدو خپل د کتاب اووم لوست ته. انشاءالله چې تاسو د مخکینیو زده کړو څخه څه اخیستي، د اعدادو ترتیب ډیر کم زیات او دا ټول شیان انشاءالله چې تاسو پوه شوي یاستئ او زه مطمئنه یم چې تاسو خپله کورونو کې څنګه چې کورنۍ دندې ما تاسو ته درکړې وي هغه هم تاسو ډیره په ښه توګه ترسره کړي دي. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننی عنوان یا زموږ نننی زده کړه یا لوست د مخکې وروسته منځ زیات او لږ په هکله دی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ډیر ښه د وروستې مخکې عددونه ښه پیژندلي دي. که منځ کې کم عدد و د هغې مخکې او وروسته کم دي، خو دلته دا کم عددونه چې تاسو ویلي د دې د ښه ترتیبولو دپاره، د دې د ښه پیژندلو دپاره یو ځل بیا موږ راځو خپلې نننۍ زده کړې ته چې دا دی د کتاب څوم اووم لوست مخکې وروسته منځ کې زیات او لږ. په دې کې هدف څه شی دی؟ چې زمونږ هدف همدغه دی چې تاسو ته د دې اعدادو چې کم منځ کې وي، کم هغې نه مخکې، کم هغې نه وروسته او یا هغې عدد نه یو کم یو زیات چې دی د هغې توپیرونه تاسو ته ډېر په ښه توګه در وپېژنو. ښه ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو دلته ګورئ په دې چوکاټ کې لیکل شوي چې د 5 کتارونو کتابونو رسم چې 18 19 20 21 او 22 عددونه د هغو کتارونو څه شی کوي؟ کتارونه راښایي. لکه په دې کتاب کې 18 لیکل شوي، په دې کتاب کې 19، په دې کتاب کې 20 21 22. دلته اوس ګورو چې کم ډیر، کم زیات، کم منځ او کم چې دی کم او زیات، مخکې وروسته او د منځ کتابونه باید چې دلته وپېژنو. دلته تاسو ته د کتاب په 12مه پاڼه کې دا ټول ډیر ښه او په جزیاتو سره تاسو ته ښودلي. ګرانو راځئ چې دلته وګورو. دلته لیکل شوي چې 19 د 20 څخه مخکې راځي، یعنې دلته موږ 20 لرو، دې نه مخکې څه شی راځي؟ 19. او که موږ وګورو دلته د 18 د څه دی؟ د 19 نه 18 مخکې دي او د 20 نه 19. ښه، اوس راځو. دلته لیکل شوي چې 19 د 18 او 20 په منځ کې دي. منځ څه رقم موږ پیژنو؟ یعنی 19 دلته دی، 20 یو خواته، 18 بل خواته، دا چې دی منځ کې دی. 19م عدد منځ کې دی. ښه، دلته بیا لرو چې 19 د 18 څخه وروسته راځي، یعنی اول 18 دی، وروسته له هغې 19 دی، چې دې کې تاسو چې په وروسته پوه شوئ، یعنی مخکې 18 دی ورپسې 19. دلته په منځ پوه شوئ چې 19 منځ کې دی، 18 یو خواته، 20 بل خواته. بیا هم 19 له 18 څخه زیات دی، یعنی 19 د 18 نه څو یو عدد زیات دی، او 19 له 20 څخه لږ دی. که موږ 20 دانې قلمونه ولرو چې دی 20 ډیر دی که 19، یعنی که یو دانه یې کم کو 19 پاتې کېږي، نو موږ پوهېږو چې څو ډیر دی؟ آفرین، 20 ډیر دی، 19 کم دی. ښه، راځئ چې په دې ساده توګه په دې قلمونو کې زه تاسو ته در وښایم. ښه، دلته موږ دا قلمونه لرو، که دا یو د بل تر شا دغسې کېدو، ښه کم مخکې دی؟ فیروزه‌ایي رنګ مخکې دی، ورپسې سور یا ورپسې شین. همدا شان موږ هم ویلی شو چې فیروزه‌ایي چې دی مخکې دی یا آبي رنګ مخکې دی. ښه، منځ چې شته وایي سور د شین او د آبي په منځ کې دی. همدغسې شین ته ویلی شو چې شین د سور رنګ نه وروسته دی. ښه، د دې په حساب تاسو مخکې، منځ، وروسته یا شاته باندې ډیر ښه پوه شوئ. خو زموږ هدف د منځ
او د وروسته یا کم و زیات چې دی د عددونو توپیر دی چې دې کې تاسو کم و زیات پوه شئ. بیا موږ کولی شو چې د ساده شیانو نه چې وکړو کار واخلو. لکه که دلته موږ یو 10 دانې ډکي راواخلو. سمه ده؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه دلته که موږ 9 دانې بیل کړو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ښه دا 9 د 10 نه کم دی یا ویلی شو چې 10 د 9 نه ډیر دی. هم ویلی شو چې 9 مخکې د چیش نه راځي د 10 نه مخکې 9 راځي. یا هم ویلی شو چې چې 10 د 9 نه وروسته راځي. نو انشاءالله چې تاسو به د اعدادو په دې رقم باندې ترتیب کم زیات او منځ په مفهوم یا په معنا باندې ډیر ښه پوه شوي یاستئ. ښه راځئ ګرانو اوس خپل د کتاب مثالونو ته ځو. جوړه کار وکړئ، پوښتنو ته ځواب ورکړئ. ښه که تاسو خپل ټولګي ته په خیر سره لاړ شئ ټولګیوال به یو بل سره خوا کېناستئ او دلته چې دی 2 نفره باید کار وکړئ. ښه اوس راځئ چې زه او تاسو یو ځای چې وکړو خپل دا عملیه ترسره کړو. لکه هغه عدد ولیکئ چې مخکې راځي. حل شوي مثال ته پام وکړئ. لکه دلته 40 لرو 33 32. دلته کم یو عدد نه اوس دلته وګورئ یو سره کرښه ده چې دا د 11 لاندې راایستل یعنی 11 دلته نه و. دلته 40 شو 33 شو 32. دې نه مخکې چې راځي د 22 نه مخکې 11. ښه راځئ چې دا نور مثالونه موږ سره کار کړو. ښه اوس دلته موږ چې لرو 50 50 49. ښه یا که په دې ترتیب ویو چې 49 50 یا 50. اوس د 49 نه مخکې کم یو عدد راځي. آفرین د 49 نه مخکې دلته یویزه خانې نه باید یو دانه کمه کړو چې هغه څه کیږي 8 کیږي 48. ښه راځو خپل دویم مثال ته. هغه عدد ولیکئ چې وروسته راځي. ښه دلته موږ لرو 15 اتیا 6 اتیا 7 اتیا. ښه یویزې خانې ډېرې شوي. ونه پس موږ څه لرو ونه پس څه راځي 8. یعنی یویزه خانه کې باید موږ یو عدد بله ډېر کړو. دلته موږ 15 اتیا 6 اتیا 7 اتیا اوس هم 8 اتیا. ښه دلته اوس څه باید ولیکو. 1 لرو 2 50 3 50. ښه د 3 50 نه وروسته څه راځي. لسیزه خانه زموږ هماغه ده. یویزو کې باید یو دانه ډېره کړو چې هغه څه کیږي 450. آفرین. ښه اوس دلته موږ نه څه غوښتي دي په درېیمه پوښتنه کې هغه عدد ولیکئ چې په منځ کې راځي. موږ د عددونو مخکې راتګ باندې پوه شو وروسته راتګ باندې پوه شو. اوس هغه عدد باید چې پیدا کړو چې په منځ کې لیکل کیږي. لکه دلته موږ لرو 18 19 بیا 21. ښه د 18 او 19 نه پس څه شی راځي یا موږ ویلی شو چې د 19 او د 21 منځ کې څه شی راځي. ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې کله موږ نهم یویزه خانه نهم ته ورسیږي باید چې کومه لسیزه خانه باندې یو ډېر کړو چې دا څه کیږي 2. ښه دلته یو خو لري 2. کم یو عدد موږ نه لرو 0 چې دا څه کیږي 0. د 19 او د 21 منځ کې کوم عدد راځي 0. ښه دلته بیا موږ لرو 2 شپېته 4 شپېته 15 شپېته. ښه 4 شپېته موږ لرو 15 شپېته موږ لرو او دلته 2 شپېته دي. کم یو عدد نشته. یویزه کې 2 هم لرو یویزه کې 4 هم لرو یویزه کې 15 هم لرو. یویزه کې کم یو عدد نشته. تاسو یې ووایئ. آفرین. په یویزه کې دریم عدد نشته. دلته منځ کې راځي 3 شپېته. ښه
اوس دلته لیکو چې د لاندې ترتیب شویو عددونو په اړه په پورتني چوکاټ کې د کارول شویو مثالونو په ګټې اخیستو سره خبرې اترې وکړئ. ښه، دلته تاسو باید څه وکړئ ګرانو زده کوونکو؟ دلته تاسو ته بیا یو خط درکړی، دې کې تاسو ته څه شی باید پوه شئ، د دې باره کې تاسو د دې په هکله څه خبرې باید وکړئ. یعنی دلته د منځ عدد، مخکې عدد، وروسته عدد پیژندنه تاسو ته ډیره ضروري ده. تاسو دې کې ویلی شئ چې 2 د 3 نه مخکې دی، یا ویلی شئ چې 4 د 3 او د 5 ترمنځ دی، او یا هم ویلی شئ چې 6 د 5 څخه ډیر دی، یا هم داسې ویلی شئ چې 6 د 7 څخه کم دی. یعنی هر یو عدد، مخکینی عدد، وروستنی عدد، منځ عدد، کم او زیات توپیر تاسو په دې کرښه کې ډیر ښه کولی شئ. ښه ګرانو دوستانو، دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې تاسو د مخکې عدد، د وروسته، د منځ، د زیات او د کمې پیژندنه انشاءالله چې په ښه توګه کړي. تاسو هم خپل کتابچو کې دغه شان چې وکئ، نښې وباسئ، څو عدد ولیکئ، د منځ عدد تش پرېږدئ یا د مخکیني عدد او یا هم د وروستني عدد، چې تاسو خپله په ګوتو حساب وکئ، په لوبیا دانو باندې حساب وکئ او ډیر ښه ځان په دې وپوهوئ چې د کم عدد نه مخکې کم عدد راځي، هغې نه وروسته کم یو دی، او که په منځ کې کم عدد نه څه رقم راځي. د یویزو او لسیزو خانو ډیر چې د یویزو خانو ته او لسیزو ته ډیر هم ځیر شئ، ځکه تاسو چې کله د یویزو او لسیزو په توپیر پوه شئ نو ډیر ښه کولی شئ چې د عددونو مخکې، وروسته، منځ، زیات او کم توپیرونه باندې پوه شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ نننۍ زده کړه همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر راتلونکي زده کړو پورې تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله ورځ ولرئ.